په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کابل کې د آخرني بریدونو د لاملونو نیول. په نږدې راتلونکي کې د 800 سوداګریزو شرکتونو لپاره د ځمکې ویش. او په تیر کال کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو د تبادلې نرخ 14.5% پورته کېدل. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 9مه نیټه ده. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د اسلامي امارت د خاصو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د فتنو پر ضد د دغې ډلې هغه مهم غړي نیولي دي چې پر احکام او فرامینو باندې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست پر کارکوونکو د کابل په دارالامان کې بریدونه کړي وه. د ښاغلي مجاهد په وینا دغو کسانو په کابل کې په یو شمېر نورو بریدونو او بامیان ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو په بریدونو کې هم لاس درلود. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزي د افغانستان د برېښنایي انرژي د پانګونې د فرصتونو د وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې د صنعتي پارکونو قانون د جلالتمآب امیر المؤمنین حفظه الله لخوا تصویب سوی او خصوصي سکتور ته وړاندې سوی دی. ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې ډیر ژر به په مرکز کې 800 غوښتونکو شرکتونو ته ځمکې وویشل شي. د ریاست الوزرا د دفتر اقتصادي مرستیال وایي تیر کال د ډالرو پر وړاندې د افغاني ارزښت 14.5% لوړ سوی دی. د مرکزي بانک لخوا د معقولو پولي سیاستونو پلي کول، بهر ته د اسعارو د قاچاق مخنیوی، په دولتي کچه د غیر ضروري لګښتونو کمول، د صادراتو وده، د روڼتیا رامنځته کول، په هیواد کې د ملي او سیمه ییزو پروژو پیلول او له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په نړۍ کې د افغانیو د ارزښت د لوړېدو لاملونه دي. او په پای کې د افغانستان د برېښنا د پانګونې د فرصتونو د وړاندې کولو په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې د افغانستان په ابادۍ کې ونډه واخلي. ښاغلي خیرخوا له رسنیو هم وغوښتل چې د هیواد پرمختګ او سوکالي انځور ولس ته وړاندې کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.